چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل چې صحابه کرام کم یهود چې تاسو نن بد ځنې وړي تاسو دشمنان دي تاسو اعلانیه قتل کوي جهاد ته تیار یاست لیکن لتجدن پر تاسو باندې به ضرور لیاتین پر تاسو باندې به ضرور داسې زمانه راسي چې د دې زمانه مسلمانان امتیان د محمد صلی الله علیه وسلم بازار بولی لیکن دی به د کفار سره د یهود سره د نصاراو سره داسې مشابهت کوي حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیش په دې مشابهت سره کوي غز په غز به دې مشابهت سره کوي او دا مشابهت کم دی د دې يهود سره به حتی کچيري يهود د یو ګوه په غار باندې نه وتلی ودی به د هغه مشابهت له قبل حالت ورسره نوز په بل ځای کې د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی فرمایي لا یاتین علی امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و فرمایل چې ضرور پات نه لري خامخا زما پر امت باندې یو داسې زمانه راځي یو داسې وخت به راځي کما اتا علی بنی اسرائیل لکه څنګه چې بنی اسرائیل باندې راغلی خذوا النعل بالنعل دی به چوټه په چوټه د هغه مشابهت کوي مطلب څه شي قدم چې چیر بنی اسرائیل شي والته بیږدي یعنی کم افعال کم کردار کمی خبرې چې بنی اسرائیل کړې وي کمی ویناو چې بنی اسرائیل کړې وي کم حرام ناجایز کارونه چې بنی اسرائیل کړې وي زما په امت کې به داسې انسانان پیدا شي چې د بنی اسرائیل به ګام پر ګام باندې تقلید کوي د دې متابعت به کوي د دې پیشوا دغه تر شا به روان وي د دې پر نقش قدم باندې به روان وي دغه څوک دی د الله رسول وایي زما په امت کې به دغه انسانان الله اکبر حتی چې ورسره د الله رسول صراحت کوي کچیر بنی اسرائیل کې یو سرکشه ذلیله په علانیه توګه باندې د خپل مور سره زنا کړې وه د خپل مور ته د زنا لپاره راغلی و زما په امت کې به هم داسې کس پیدا کېږي چې هغه به د مور سره د زنا طلب کوي دا مشابهت به د یهودو سره وي دا مشابهت به د بنی اسرائیل سره نن د دې حدیث په رڼا کې موږ تاسو ته معلومیږي چې د دغه صدي انسانان د موجوده دور انسانان که نارینه وي که ښځینه وي که ځوان وي که بوډا وي که ځوانه ښځه وي او که بوډۍ ښځه وي دا ټوله معاشره بلکې که ټوله نه وایه اکثره معاشره زموږ د یهودو د مغرب پرستو د نصاراو د هندوانو د دې سره په مشابهت کې روان په ظاهره خو ځان ته مسلمانان وایي عداوت دشمنی اعلان مو د دې سره کړی دی لیکن په خپل شکل او لباس کې په خپل کلتور او دستور کې په خپل رواج او دغه رقم چې کوم عام شان په موږ کې دي په دې ټولو کې مشابهت او محبت د یهودو او د نصاراو د دې آتش پرستانو د دې ظالمانو سره ښکار ځان ته مسلمان وایو ځان ته د رسول الله امتی وایو او پر دې مې افتخار دی لیکن دعوه کې موږ تاسو ټوله غلط یو شکل لباس کلتور گفتار انداز زما استاد ناسته پاسته زما معاشرت او ما استاد معاشرت زما استاد کور ژوندون دا ټوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستا پیشوا دی ته د هغه په امت کېدو باندې فخر کوي د دې پر خلاف باندې روان دی ولې مسلمان نو ځکه چې علامه اقبال په دې اړوند باندې یو ډېر پیاوړی شعر وایي بچو تقلید مغرب سے اے ایشیا والو کہ مغرب کی طرف جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے
اے د مغرب څخه مراد چیش دی؟ هغه کفار چې لندن، امریکا، برطانویا، استرالیا دا ټول زموږ د مغرب پر خوا باندې پراته دي. مشرق چې لمر راخیږي، مغرب چېرته چې لمر لویږي پر اخوا باندې پراته دي. نو ځکه چې شاعر وایي د مغرب تقلید مه کوه، هغه به دې داسې تباه کړي، هلاک به دې کړي لکه څنګه چې لمر چې پر مشرق سره راپور ټک ژړ ښایسته لمر وي، کوم وخت چې زوال ته ورسېږي د سر باندې برابر سي، غرمه سي، لمر تیز سي، خلک دا نشي کولی چې لمر ته خپل سترګې ورواړي، سترګې برېښي. لیکن لمر چې کوم وخت د مغرب په خوا روان سو، د ماپښین په خوا د مغرب په خوا روان سو، لمر ژړي اخر چې مغرب ته ورورسېد یا له تر شوه کېږي، لمر خپل رنګ، شکل، رڼا ټوله واړوي. زموږ مثال هم دا که ځان د لمر په رقم قوي بولې چې زه په اسلام کې قوي یم، پر ما هېڅ اثر نه کوي. لیکن که ته چیرې مغرب ته ولاړلې، د مغرب پرستو سره د مشابهت اختیار کو، همالته دې هستوګنه وکړله، د هغو سره دې دوستي و انډوالي پیدا کړل، لکه څرنګه چې روښانه لمر غرمه کې خلک د باندې ورته ګرځېدی نه سي، هلته ولاړ سي د هغې پسې چې ستا دومره روښانه عقیده د اسلام وي، دونه قوي ایمان نه وي چې کافران ستا و ایمان ته ټینګېدلی نه سي، هغه ایمان چې د مغرب په خوا باندې ولاړ سي، بیا به ستا ایمان هم د لمر په شکل پورې کېږي. نو لهذا د مغرب پرستو سره، د کفارو سره، د لندنیانو او امریکایانو سره په شکل او لباس په ناسته پاسته کې مطلقاً د بایکاټ اعلان وکړه، مشابهت مور سره کوه. که په ظاهر هم په ښکاره سره زموږ خبرې سختې وي، پر چا به بدې لګېږي، لیکن والله موږ د دوستۍ اعلان کوو. هغه شان چې تاسو اور ته ورګډوي، ستاسو هلاکت دی، هغه موږ په سخت انداز کې تاسو ته بیانوو چې تاسو ځینې راوګرځېږئ. نو که یو مسلمان وایي چې چیرې موږ کله موږ د یهودو سره مشابهت وکړي، هغه ته هېڅ دلیل نه دی پکار، صرف د خپل سر و ګریوان د کښته کړي او سوچ دی ووایي چې زما شکل د رسول الله پر شکل دی که د مغرب پر شکل دی، زما تګ رفتار، ناسته ولاړه، خوراک څښاک، خوب ویښه، دا د رسول الله پر سنت باندې ده، که هسې د حیوان او وحشانه او د مغرب پرستو په رقم ده.